السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ډیر ناشنا او خشتا ملمه د سره د سکرین په شیشه باندې مخامخ کوم. قاضي عصمت صاحب د چانه پټ نه دی چې د شب قدر په سرکل کې ډي اس پي هم دی او ډیر ښه شاعر هم دی. زه د قاضي صاحب نه غوښتنه کوم چې موږ ته یو غزل ډالۍ کړي. جانیه خو زورور سړی چاته نه وایم د ډېرې مجبورۍ نه او منکر شوی یم د هر قسمه یارۍ نه. زما شعر به یې څنګ نه خوښوي خلک، دا تصویر دی ما ویستلی د خوارۍ نه. او د هرس په دې بازار کې به څه واخلي، د هرس په دې بازار کې به څه واخلي او چې کنګال پاسي د عشق د جوارۍ نه. او ستا د عشق د تصور نه نه خلاصېږم، دا رسۍ مې د تاو شوې د مرۍ نه. او بغاوت د خپلې خاورې نه ګناه ده، بغاوت د خپلې خاورې نه ګناه ده. او دا ویستل غواړي د هرې کپرۍ نه. او چې بچي د مور بڼو کې پناه نه وي، څنګه به بچ شي د ټپوس او د بارۍ نه. او ای د ځان خولو کې ډوبه دنیاداره، څه دې جوړ کړه د دې هسې مالدارۍ نه. او ای عصمته د حالاتو ژبه زده کړه چې خوند واخلي لږ دا ستا د شاعرۍ نه. مهرباني دي. مهرباني سر، ډېر ښکلی او ډېر خوندور.